خان داسې کارونه طریقې سره کوي څنګه چې ایران د امریکې سره کوي. د دشمنۍ اور ما ته هره لار خوله وطنا 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 وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري په تیر غټ اختر باندې 2 غټ فلمونه ریلیز کړو چې د یو فلم نوم و دا کار د بدماشۍ دی او د بل فلم نوم و د دشمنۍ اور. دا کار د بدماشۍ دی په پیښور کې ریلیز شو، د دشمنۍ اور هم په پیښور کې او هم په کراچۍ کې ریلیز شو. خو پښتو فلم انډسټري په داسې ماحول کې 2 غټ فلمونه ریلیز کو چې په داسې ماحول کې فلم تقریبا ګټه نه کوي، ولې چې سینمې نشته. په دې حواله زما پر څنګ باندې یو ډېر باکماله ایکټر تاج خان ناست دی. له تاج خان سره په دې حواله باندې څو د خوند خوږې خبرې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې تاج خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم سړی مش. وعلیکم السلام. عظیم بھائی څنګه خیر دی؟ ستا وطن چرنګ ته خراج تحسین پیش کوو چې داسې نوې فلم ولګي او ته ولا داسې پبلیسټي کې مدام ستا غټ همت دی پر هغه فلم بینون تم زه دا خبره کوم چې ستاسو आवाज صرف کوچته هغه وطن رنګ چینل دی. تاج وروره دا ماته وویله که شروعات کې څه خبره ما وکړه پښتو فلم انډسټري 2 غټ فلمونه ریلیز کو، څه وایې په دې حواله؟ سر په دې حواله دا شوم چې ته وایې چې یو دا کار د بدماشۍ دی، یو بل فلم دی. زم دا کار د غټ همت دی چې دوی دومره غټ همت کې په دې وخت دا فلمونه جوړي او کو نقصان وشو کو ناپوهه وشو خو د دې یو شوق دی، هغه لګن شوق کې دي دا فلمونه جوړي نو خدای چې کامیاب شي. بیا سینما سرکټي دومره نشته، اوس د فلم ډېر مشکل ده لکه چې مخې ته ځي او دوی غټ همت دی. سر تاج وروره دا ماته وایه پښتو سینمې تقریبا ختمې شوي دي او پښتو فلم انډسټري هم داسې ښکاري لکه ختمه شوي وي، بیا هم 2 فلمونه ریلیز شو. څه وایه په پښتون وطن کې د فلم کتلو والا خلک شته او که نه؟ ما په نظر کې خو اوس هم ډېر شته، شوقین شته، دغه شته. خو فرض کړه چې لکه اوس چېرته موبایل راوتی دی نو هر سړي په جب کې موبایل دی نو لہذا څوک سینما ته تلو ضرورت دا نه محسوس کوي چې 3 غنټې به لکه د هغه دغه کېږي. او دویم دا دی چې ښه نوې سینما یو 2-3 داسې جوړې شي په هر ځای کې که نه نو په انشاءالله فلم به چلیږي. ولې نه چلیږي؟ څنګه ساؤتھ فلمونه انډیا کې چلیږي، څنګه چلیږي؟ هر هفته کې 2-3 فلمونه هغو جوړوي نو داسې پښتانه هم شته او هغو انشاءالله ګوري به دا فلم من ښه فلم جوړوه خلک یې ګوري، بالکل یې ګوري. تاج وروره دا ماته وایه په دې فلم لکه ما چې شروعات کې نوم واخیستی دا کار د بدماشۍ دی، په دې فلم کې جهانګیر خان د ویلن کرکټر ادا کړی دی. جهانګیر خان د ویلن د کرکټر دپاره بیسټ دی او که نه؟ زما خو مطلب دا دی پښتو فلمونو کې لکه اوس جهانګیر خان او جهانګیر خان تاسو وایې که نه داسې ګوره تاسو لکه نور فلمونو ته هم لاړ شئ، اردو فلمونو ته لاړ شئ، دغه ته لاړ شئ نو ښه ایکټران پراته دي. په پښتنو فلمونو کې زه صرف یو ویلن خوښوم، هغه دی نعمت سرحدي چې هغه به کوم فلم جوړ کو لہذا هغه ټیم به کانیانې وي، سټوریانې به وي. دویم همایه قریشي واخله، هغه په اردو کې هم راتو، پنجابی کې هم، په پښتو کې هم راتلو. اصل کې د اوسني نسل هغه دغه ایکټینګ نه دی لیدلی چې کله هغه ایکټینګ وویني نو هغه به ته پته ولګي چې جهانګیر خان ایکټر دی که هغه ایکټران دي نو په دې کې تاسو به بیا فرق محسوس کوئ ډېر. نو زما په نظر کې نعمت سرحدي چې دی هغه فل ټایم له د پښتو فلمونو سره بهترین ویلن و او بدر منیر چې هغه بهترین ایکټر و د پښتنو. جی تاج وروره دا ماته ووایه تا د 2 ویلنانو ذکر وکړي، امین قریشي او نعمت سرحدي. د امین قریشي او د نعمت سرحدي په وخت کې فلمونه سازېدل، اوس نن سبا د شاهد خان، جهانګیر خان، ارباز خان په وخت کې فلمونه سازېږي. د دواړو فلمونو د جوړولو څه فرق شته او که نه؟ جی بالکل فرق شته. پهله به چې فلمونه جوړېده په هغې کې به کلونه لګېده، میاشتې به لګېدې. اوس که ته فلم جوړې په 10 ورځو کې ته فلم جوړولی شي، په 15 ورځو کې 2 ورځو کې ډرامې جوړولی شي. نو فرق پکې دا و چې د هغو به کومه اسټوري وه، کم لکه پښتو ثقافت به پکې هو، د پښتون غیرت به پکې هو، پښتون مهمان نوازي به هوله. په دې اوسني فلمونو کې چې ښایي صرف دشمني ښایي،
خلک یې د دشمنۍ کړله نور پکې فیاشي ښیي واړی فیاشي ته واړوله نو په دې کې ډېر غټ فرق دی مځکې اسمان فرق دی نو دغه دوه کسان خلک ګوري دغه جهانګیر خان ارباز خان او شاهد خان نو اکټران زاړه وګورئ چې د هغوی اکټینګ وګورئ د هغوی سټوري د هغوی فلم وګورئ انشاءالله تاسو ډېر غټ فرق محسوس شي تاج وروره دا ماته وایه پښتو فلم انډسټري ژوندی ساتل ضروري ده او که نه یاره زما په نظر کې کو پښتو انډسټري ضروری ده نو په دې کې پکار دی چې سینماګانې وي اوس سینماګانې سرکټ یې نشته نو ته به جمدې څنګه ساتې جمدې به هله ساتې چې تا سره سرکټ و نو په دې کې به بیا نوي هلکان بیا اغستا نوې کاسټ نوي هیروګان به راتله یا به نوې داسې نور اکټران راته نو هغه به بیا جمدې شه نو اوس تا په کراچۍ کې تال ګوري چې سینماګانې نشته د مسرت سینما نه علاوه نو زه تا ته نن دام یو خبره کوم چې ستا په ضلع وسطي کې 25-30 سینماګانې وي عظیم بھائی تا ته به هم نه پته او چې تا کله په هغو انټرویو کې نو زه یې درته ښیم چې 25-30 سینماګانې کم ځای کې او سب شاپینګ مال پې جوړ شو چا پې ګودامونه جوړ کړه چا پې څه جوړ کړه زموږ په دې نارت آباد کې 15 سینماګانې وي تا ته به دا هم نه پته نو سینما نشته نو فلم به دې چلی پسه د دې هم کسو نشته تاج وروره بله خواته به راسو دا ماته وایه تا هم په یو 2-3 ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده په کومو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې عظیم بھائی ما پهله ډرامه چې وه ګزار هغه ستا سرپرستۍ کې جوړه وه تا نوي هلکانو ته کار ورکو دا هم ستاسو ګټه مهرباني که نه مخکې به د هلکان په دې اکټرانو او ډایرکټرانو پسې ګرځېده ولا لیټ پې ولا نه ورکوو نن هغو ذلیله خوار ولیدي خلک ولا ولې عزت نه کوي هغو کو د چا عزت کړی چا څومره غټ فین یي د هغو او هغو هغه سره یو ټیک ټاک جوړوي یو لاس ورسره نه میلاوي ته به دا یقین کوې چې دام سراسر لکه یو غلط دی یم چې ستا څوک فین وي ته د هغه سره کښېنه ګپ شپ وله هغه له حوصله ورکړه نو ستا به هم غټ هیرو جوړ شي که ته سبا پلپ هم شي که نه ابه ته یادوي نه یار عظیم خان ډېر ښه سړی و سر ما تا نه سوال وکړئ چې تا په کومو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده د هغو ډرامو نومان راواخه او په هغو ډرامو کې تا کم کریکټر کړی دی سر ما گزار ډرامه کې پهله فرست کار کړی و په هغې کې ما پولیس کردار ادا کړی و او دویم د ګل ګزارو نا ډرامه ریلیز شوې نه ده انشاءالله ډېر زر به ریځي هغې کې ما د پلار کار کړی و لکه یو فیملی ماډرن پښتون نو هغه شان مونږ یو ښکلې ډرامه جوړه کړې تاسو پر سرپرستۍ کې او کہانی نگار چې او فیروز خان جګر و تا اکثر په هغه باندې انشاءالله کہانی لیکې ښه سټوري ده هغه نو انشاءالله دا ډرامه به ډېره ښه وي چې ته یې ریلیز کړې او خلک به یې ګوري زه عوام ته هم وایم چې دا وګورئ انشاءالله چې تاسو یې ګورئ نو عظیم بھائی به تاسو له ښه ډرامې جوړئ او فیروز جګر به تاسو له ښه کہانی سټوري جوړئ دا ماته ووایه تا د یو ډرامې ذکر وکړي د ګل ګزار انشاءالله ګرانو کتونکو دا ډرامه به ډېر زر تاسو په یوټیوب چینل باندې ګورئ ریلیز کیږي به په ګل ګزار ډرامې کې کومو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې د ګل ګزار کې دلبر خان دی سپنه ده هغه نادیه بټ ته رمیز دی او زه پکې یم نو انشاءالله ښه اکټرانو ښه کار یې وکړو انشاءالله دې د استاد ګروپ کسان دي دا د پاره ډرامو کې ته اخلي حوصله افزایي والا کې دا هم غټه خبره خراج تحسین تا ته پیش کوم چې ته داسې هلکانو ته چانس ورکوې نو دا ډېره ښه خبره ده دا ماته وایه تا په 2 ډرامو کې جدا کریکټر کړي دي په یوه ډرامه کې د پولیس کریکټر کړی دی په بله ډرامه کې د پلار کریکټر کړی دی دواړو کریکټرو کې څه فرق محسوسوي سر زه خو چې هر یو اکټر یو شوق وي که نه هغه د هر کردار ادا کوي چې هر کردار ادا کوي نو هغه پته لګي چې هغه په څه کې خلک خوښوي چاہے پولیس کې رول خوښوي پلار په رول کې خوښوي هیرو کې خوښوي که په ویلن کې خوښوي نو هغه بیا د خلک فیصله کوي عوام فیصله کوي دا ماته ووایه را روانه ډرامه کې کوم کریکټر ته زیاته خوشحالېږي یا زه خو یم چې هر یو اکټینګ چې اوس لکه تا مونږ ته یو رول راکې په مونږ کې هغه صلاحیت یا هغه ګرځي نو هغه مونږ هغه شان ادا کړو چې خلک وګوري او کو پته فرض که مونږ ویلن جوړ کړې نو مونږ پکې داسې شیطاني کار وکړو چې خلک ته عبرت حاصل کړي او کو مونږ هیرو جوړ کړې مونږ داسې یو انسانیت والا کار وکړو چې خلک هغه شان کارونه بیا کوي نو زه به داسې رول خوښوم لکه چې اوس مونږ ته ډایرکټر رول راکړي انشاءالله ادا کوو به د پښتو کومه سندره د تر ټولو زیاته خوښه شي یا د پښتنو مې یو سندره خوښه شوې ده او هغه واقعي جهانګیر خان ویلې وه او آخر قصور زما پسه دی
نو دا غانا هغه ډېر زبردست دی لکه په دې غانې څوک پوهېږي اله نو که جهانګیر خان صاحب زما د اواز اوري که نه نو جهانګیر صاحب زه تا ته یو دغه کوم چې ستا دا سانګ زما ډېر خوښ دی دا که زه بار بار اورم نو زما زړه ته سکون نو دا سانګ لکه زه ګورم دا په ما جوړ دی دویم تا یو ډرامه جوړه کړې ده جانی جان ډرامه هغه هم په ما جوړه ده نو مقصد دا ده چې تا دا ډرامه او دا سانګ دا ستا زما ډېر خوښ دی باقي ښکلی رول دی ادا کړی او اواز دی هم ډېر زبردست و په دې غانې کې نو دا سانګ زما ډېر خوښ دی د جهانګیر خان ده ولی زمانه خفه کړی د خپل زړه دی اخر قصور زما پس دی په پښتو فلمونو کې درې اکټران نن سبا بیخي زیاته په فلمانو کې راځي جهانګیر خان ارباز خان شاهد خان په دې دریو واړو کې تا ته تر ټولو بیسټ اکټر کم یو ښکاره کیږي زه ته یو خبر وکړم عظیم بھائی کو شاهد خان دی کو ارباز خان دی کو جهانګیر خان ورسره نشته که نه دوی فلم څوک نه ګوري دا یو لکه اوس د انډیا فلم یې که نه څنګه امریش پوري شو شکتی کپور شو دا د فلم لکه جانی نو دا جهانګیر خان داسې دی چې دا په دې فلمونو کې نه نو په دوی فلم بیا لکه کامیاب دومره نه ځي ولې د سره مکالمې ډایلیکي نو دی چې کله فلم کې ډایلیکي وایي که نه نو دا واړم او دا څوک کتلو نو هغه شان ډایلیکي بیا ویلي نو دوی فلم له بیا ځکه خلک دا بار بار ځي زه هم چې جهانګیر خان نه نو دغه فلم بیکاره دی سعید په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه ښایسته زبردسته پیغام په ذهن کې وي د وطن رنګ چینل مینوالو ته دا زم چې وطن رنګ چینل ډېرې ښه ډرامې جوړوي راظیم بھائی جوړوي نو تاسو له پکار دی چې د دا ډرامې په خپل هم ګورئ مخکې دوستانو ته هم شیر کوي چې ګوري دا ډرامې نو انشاءالله چې دا ډرامې تاسو ګورئ نو د به حوصله افزایي کېږي د به ښه ډرامې جوړوي او وطن رنګ چینل ګورئ دا ستاسو دپاره جوړ دی عوام دپاره جوړ دی او ښه شوبس والا ته هم دا وایم چې کله عظیم بھائی تاسو نه انټرویو په خوښه والا ورکوي ولې کراچۍ کې واحد دا چینل دی وطن رنګ چینل نو عظیم بھائی په خپل هم ښه سړی دی او ښه کردار ادا کوي او ښه خبرې کوي ښه اخلاقي سړی دی نو تاسو هم پکار دی چې داسې انسان حوصله افزایي وکړئ او وطن رنګ چینل چې دی هغه زنده باد دی ډېره مننه کور د ودانس ګرانو کتونکو یوه خبره بله تاسو سره شیر کم په یوټیوب چینل سپینزر پروډکشن باندې یوه ډېره ښایسته ډېره سبق آموزه ډرامه روانه ده ریلیز شوې ده پکار دی چې تاسې ټول وګورئ په دې ډرامه کې د فلار کریکټر ډېر اوچت شوی دی زموږ په پښتون معاشره کې د فلار کریکټر په سوشل میډیا دومره چې کوم دی اوچت شوی نه دی مونږ کوشش کړی دی چې د فلار هغه کریکټر پښتنو کتونکو ته ښکاره کړو نو دا ډرامه بیا به جاړې ضرور وګورئ ستا تر بل خوندور پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازه زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل د الله په امان